سپین بولدک چمن دروازه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته د مرګ ژوبلې رپورټونه شته. پر ډیورنډ کرښه د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته شوې. بولدک ته نږدې ځینو سرچینو بي بي سي ته ویلي چې نښته په ځایي وخت شاوخوا 12 بجې پیل شوه او تر مازدیګر لا روانه وه. د نښته کې تر دې دمه د 3 ملکي کسانو د مړینې او د 23 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. چمن کې یو ځایي خبریال سردار محمد خوندي بي بي سي ته ویلي چې د دې ځلې ولسوال جمعداد مندوخیل ورته ویلي چې د چمن روغتونونو ته یې د چمتووالي سپارښتنه کړې. ښاغلی خوندي وایي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته اوس ورسیرمه نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. نوموړی وایي دا نښته لومړی د زاړه کلي او شنه تالاو شاوخوا وه، خو اوس اډهي، کهاله، لقمان کلي مازل او شاوخوا سیمو کې هم غځېدلې ده. دی زیاتوي چې نښته کې سپکې او درنې وسلې کارول کیږي. د رپورټونو له مخې دا نښته تر هغې وروسته پیل شوه چې پاکستاني پولیسو ځواکونو پر ډیورنډ کرښه یو ور اوښتونکی افغان ماشومان وهلی دی. ویل کېږي تر نښتې وروسته سیمې ته ګڼ شمېر اضافه طالب ځواکونه استول شوي دي. پر خواله رسنۍ خپرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې طالب ځواکونه د جګړې سیمې ته ور روان دي او په سیمه کې عام خلک یې د ستاینې په پار راوتلي او بدرګه کوي. په وروستیو کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ویش دروازه باندې له مسافرو او کاروباریانو سره د پاکستاني ځواکونو د بد چلند ریپورټونه زیات شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د طالبانو یاد اقدام څنګه ارزوئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.